السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو دا وخت مونږه په باټې کې مسجد ابوبکر خواته یو مدرسه کې ولاړو چې د مدرسې د پاره دلته چازي وقف کړی دی، کار په روانو، خو صرف اور صرف کار دی د وجه نه دلته ولاړ دی چې اوس دوی سره باقي پیسې نشته دي، اسباب نشته دي. زما عزت مندو او قاری صاحب ډیر مخلص ترین انسان دی، ډیر محنت کوونکی انسان دی، طلبه کرام سره ډیر محنت کوونکی انسان دی چې ډیرو طلبه کرام د سره حفظ هم کړی دی، ناظره مو سره کړی دی او ترجمه مو سره کړی دی. اول به په مسجد کې سبق خودلو، اوس هم پکې فلحال روان دی، خو مسجد کې چونکې هغه شانتي ترتیب برابر نه وي او هغه شانتي اسباب او سہولت برابر نه وي، نو چې کله مدرسه شي کنه بیا طلبه کرام ډیر په مینه او محبت باندې سبق کوي. نو د ازي وته چا وقف کړی دی، خو اوس تاسو تخکاری چې کار په ولار دي. زما عزت مندو نو چې چاته الله رب العزت وسو توفیق ورکړي وي، په دې سکرین باندې تاسو ته ایزی پیسا اکاونټ نمبر هم ښکاري، د مولانا سے بینک اکاونټ نمبر هم دی، په دې وسره د الله رب العزت د رضا لپاره امداد وکي کنه. نو دلته چې سونو طلبه کرام سبقونه وي، ناظره وي د قران پاک، ترجمه وي، حفظ کوي، په دې کې بس تاسو پوره حصہ وي. زما عزت مندو اوبه تعمیری کار روان دی، تاسو چې دیتا پیسې را لګی کنه، تاسو دا پیسې چې تعمیر کې استعمال شي، تعمیر کې دا مدرسه چې تر کوم وخت پورې بیا موجود وي، تر هغه وخت پورې بیا تاسو ته اجرونه ملاويږي. زما عزت مندو بیا به تاسو په قبر کې موجود وي او عملنامه به مجاری وي، تاسو سره به حساب کتاب لا نه شروع کیږي ځکه چې تاسو عملنامه به جاری وي. زما عزت مندو قاری صاحب سره یو څو خبرې کوم چې د سره سونه طلبه کرامو ناظری قرآن پاک ختم کړي دي، حفظ وسره کړي، ترجمه وسره سونه کسانو کړي دا او سونه جاری دي. د متعلق تاسو ته یو څو اپډیټ درکو، تاسو ته صرف دا خيو چې سونه کسان د دې سره سبقونه وای کنه، په دې کې بس تاسو پوره حصہ وي. بیا السلام علیکم قاری صاحب. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. قاری صاحب څنګه تاسو خیر؟ الحمدلله خیر، تاسو خپل خیر جی؟ الحمدلله. قاری صاحب صرف زموږ ملګرو ته تاسو دوی چې تر اوسه پورې تاسو سره قران پاک چا سونه کسانو زده کړل دي، حفظ سونه کسانو کړل دي، ترجمه سونه کسانو کړل دي، سونه روانه ده جی؟ الحمدلله شکر دی الله پاک په فضل سره 85 الکانو دله کې موږ سره د ناظری ختمونه وکړ الحمدلله. ورسره د کاشان 10 الکانو موږ سره د قران حفظ وکړو الحمدلله. اوس حاضر سات موږ سره جمعات کې د ناظری الکان 150 دي، د ترجمه الکان را سره 23 الکان دي او د حفظ الکان را سره 22 الکان دي را سره چې دا سبقونه وي الحمدلله. دا کنه جنکه دي بناتی دي را سره 150 دي، دو درجی دي وسره اولو ثانیه د علم جنکه دي او جی بناتی دي. ای سبقونه یو کورم فکرینی ولده ا کورم ډیر کمزور دي، نو بس تاغي په وجه باندې الله پاک دی خوازیر راکو او دا جوړو خو کار ولار د زیر سات. بس مرګو ته دا درخواست چې موږ سره پدې کې چندو کې موږ سره دا درخواست جی. خاجي ماشاء الله ملګرو تاسو د قاری صاحب د خلینو اوریدل چې سونه کسانو سره ناظری قران پاک زده کړی دي، سونه کسانو سره حفظ زده کړی دي، ترجمه وي درویش کسان صرف د قران پاک ترجمه زده کوي. نو دې ټولو کې کتا زو غواړي چې موږ ته د پوره حصہ ملو شي، سبقونه باغی وي او ثواب به تاسو ته ملاويږي. زما عزت مندو او علم هغه بس د کوي او ثواب به تاسو ته پکې پوره حصہ ملاويږي. زما عزت مندو نو کتا زو دا غواړي چې په مفتو کې تاسو ته الله رب العزت اجر درکې، ثواب درکې او تاسو عملنامه دې جاری وي، صدقه جاریه تاسو ته جاری وي. زما عزت مندو و د سره د الله رب العزت د رضا لپاره امدادو کې چې سونه تاسو وسی د 400 روپے وسی 2000 روپے وسی 100 روپے د چا وسی چې سونه تاسو وسی الله رب العزت تاسو اخلاص ته ګوري، نو الله رب العزت په تاسو ډیر زیات اجر درکې. د سره د الله رب العزت د رضا لپاره امدادو کې زی شو. د دینه علاوه ک تاسو په خپل لاس باندې دلته خخت رول غواړي، سیمټ رول غواړي، سریه رول غواړي، په خپل لاس باندې دیتا سامان رول غواړي کنه، نو په سکرین چې تاسو ته کوم نمبر ښکاری په دغه نمبر د دې سره تاسو رابطه کول شي، دی به تاسو ته نه خپته درکې. نو په خپل لاس باندې ک تاسو سره رول غواړي بالکل تاسو رول شي، په دې به هم تاسو ته الله رب العزت اجر او ثواب درکې شي. نو کچا د الله رب العزت وسو توفیق ورکړي وي، هغه د دې سره امداد وکي کنه. کچا دا سی وسو توفیق ډیر نو یعنی غریبانان وینو هغه کم از کم دا ویډیو خو شیر کول شي کنه. تاسو د ثواب په نیت باندې دا ویډیو شیر کړئ، که تاسو شیر کول او پوجا دا سه انسان ته دا ویډیو ورسېدا چې هغه د دې سره امداد وکړي، نو په دې کې هم تاسو ته اجر او ثواب ملوي ان شاء الله. سي شم دا ویډیو هم بیا د الله رب العزت درزه لپاره شیر کړئ. سي شم الله رب العزت مو ډیر خوشاله بادو ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.